بله مسله دلته ده، دا ډېره فایدهمنه مسله ده. یو سړی دی چې د هغه نه دا کوروالی بار بار وشو، لکه تا چې ابرو مسلې تپوس کړه، یو سړی دی د هغه نه کوروالی بار بار وشو، نو په ده باندې کفاره یوه ده که ډېرې دي. بیا اصل کې د دې مسلې دوه صورته دي، په هغې اول ځان پوه کول پکار دي. د دې مسلې څو صورته دي؟ دوه. یو دا دی کوروالی تی ډېرې پیرې وشو او په مختلفو ورځو کې وشو. لکه یو سړی دی دوه پیرې کوروالی وکړو او په څو ورځو کې وکړو؟ په 2 ورځو کې وکړو. 2 پیرې کوروالی او په 2 ورځو کې وکړو. بیا راغی تپوس وکړو چې په ما باندې به څو کفارې؟ نو موږ به ورته دا وایو، جواب داسې دی که چېرته د دې اولې ورځې کفارې ورکړي او بیا یې د هغې نه بعد کوروالی کړی، نو بیا خو په دویمه کفاره شتي. دا خو واضح شوه. لکه یو سړی دی په اولنۍ ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو، بیا لږ ډاري کې غلام آزاد کړو، نو کفاره یې ورکړه. سبا له بیا کوروالی وکړو، نو اوس په ده باندې خو بله کفاره شتي، ځکه چې دغه تېرې قصه خو څه شوه؟ ختمه شوه. ځکه چې هر ورځ ځان له عبادت او مستقل عبادت دی. دویم حال به داسې د ده چې د اولنۍ ورځې کفاره یې نه ده ورکړې، اولنۍ ورځې کوروالی وکړو او بیا په دویمه ورځ کوروالی وکړو. د اکثرو اهل علمو دا قول دی، د اکثرو اهل علمو چې په ده باندې د هرې ورځې ځان له کفاره ده. دا د اکثرو اهل علمو قول دی. ولې د هرې ورځې ځان له کفاره ده؟ همیشه یې بې حرمتي کړې ده او هره ورځ ځان له مستقل وی عبادت دی. دویم قول د بعضو علماو دا دی چې نه، په ده باندې صرف یوه کفاره ده، په ده باندې صرف یوه کفاره ده. وجه دا ده وایي دا کفارې ټولې د یو جنس نه دي، یو کار یې کړی دی، نو چې جنس یو دی بس مثلا یوه د کفاره په یوه شو. احتیاط په د اولني قول کې دی. احتیاط په کوم قول کې؟ په اولني کې. هغه اولنی څه دی؟ د هرې ورځې به جدا کفاره ورکړي. خو داسې کیدی شي چې یو خبره د طاقت نه بهر وي، لکه څنګه چې تا بل اوس تپوس کړی، نو په دغه حالاتو کې بیا انشاءالله زه یم چې په دې دویم قول فتوا ورکولی شي چې یوه کفاره ورکړي، نو خبره به انشاءالله واضحه وي. ځکه چې کله نه کله یو خبره د طاقت نه بهر وي او مخکې چې شوي او راشي او بیا وروسته تپوسونه کوي او خبرې کوي، نو هغه بې ځانله مسله وي. خو که چېرته داسې ورځ 2-3 ورځې کوروالی کړی او بیا راغی تپوس یې وکړو، نو بیا احتیاطي قول دقه دی چې د هرې ورځې لپاره دې ځان له کفاره ورکړي. والله اعلم. ما وی د دې مسلې 2 صورته دي، دا خو جدا جدا ورځې شوي. دویم صورت یې دا دی یو سړی دی په یو ورځ کې ډېر کوروالی کړي، ډېرې پیرې کوروالی کړی، اخو ورځې جدا وي که نه. دلته اوس ورځ یوه ده، خو په یو ورځ کې ده نه څو پیرې کوروالی کړی دی او بیا راغی تپوس یې وکړو، نو جواب کې به ورته موږ دا وایو که چېرته د اولني کوروالی کفاره دې ورکړي او بیا دې کفاره کړي، چې اولني کوروالی کفارې نه ده ورکړې او په هغې پسې بیا هم کړې ده او بیا هم کړې ده، نو دا خو دې کې د علماو اختلاف نشته چې کفاره به صرف یوه ورکوي. پوه شوئ که نه؟ ځکه چې یو ورځ ده، یو سړی دی سهار 7 بجې کوروالی وکړو او بیا 12 بجې وکړو او بیا ماسپښین وکړو او بیا وروسته راغی تپوس یې کړو، نو په ده باندې صرف یوه کفاره ده. مسله دلته ده چې دې
کله اولنی کوروالی وکړي اولني پیر کوروالی وکړي نو دا لاړ او کفاره ادا کړه لاړ کفاره څه کړه ادا کړه بیا چې راغی واپس کور ته نو بیا یې کوروالی وکړو اوس پوه شوې دې کې هغوی کې فرق څه دی هغې کې دې کې هغوی کې فرق دا دی په دې اولني حالت کې چې د کفاره نه ده ورکړې خو کوروالی څو پیرې وکړو دلته یو پیر کوروالی وکړو لاړ کفاره یې ورکړه لکه غلام یې ازاد کړو موږ ووایو زه بیا چې کله کور ته راغی بیا یې کوروالی وکړو جمهور اهل علم دا وایي بلکې بعضو علماو په اجماع را نقل کړې ده لکه امام ابن عبدالبر رحمه الله وی په ده باندې صرف بیا هم یوه کفاره ده بس او بعضو علماو دا ویلي دي وی نه لکه دا د حنابلو مذهب دی وی په ده باندې دویمه کفاره هم شتې وی په ده باندې دویمه کفاره شتې ولې وی ځکه چې ده بیا د دې وخت بېعزتي کړې ده خو صحیح خبره او مضبوطه هغه هم دقه ده چې په ده باندې یوه کفاره ده بس وجه دا دی چې ده چې اول پیر ګوره دا د سوچ خبره ده خو چې چا ورته سوچ لاړ شي ده چې اول پیر کوروالی وکړو دا روجې ماته شوه که نه بس ختم ده چې اول پیر کوروالی وکړو نو دا روجه فاسده شوه بس ختم شو د هغې خبره ختمه شو او کفاره ده چې بیا په دویم پیر کوروالی وکړو نو د خو روجه هسې هم فاسده شوې ده او کفاره خو د هغه چا دپاره ده چې صحیح روجه وي او هغه روجه ورانه کړي په دې کوروالي سره زما په دې خبره تاسو پوهېږئ که نه نو موږ به دا ووایو دا چې په دې یو ورځ کې کوروالی ډېرې پیرې کړی دی او په منځ کې کفاره نه ده ورکړې یا یې کفاره ورکړې ده د اول ځل نه بعد او بیا پسې وروسته هم کوروالی کړی دی په هر حال کې په ده باندې څو کفارې دي یوه کفاره ده والله اعلم دا یو فایدې دپاره مې ته دا مسله ذکر کړه بله مسله دلته دا یاده کوي لکه څنګه چې ما لږ ساعت مخکې تاسو ته تذکره وکړه چې دا کفاره په اختیار سره نه ده دا په دغه ترتیب سره ده دا راجح قول هم دقه دی زنانه به څه کېږي د مسله د زنانه هم ده که لکه صحیح شوه دا سړی چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او یا رسول الله زه تباه شوم او کوروالی مې د ښځې سره وکړو هغه ورته وایي ته دا کار وکړه د دې زنانه به څه کېږي چا سره چې کوروالی کړی نو بعضو علماو دا ویلي دي وایي د دې حدیث نه داسې ښکاري چې په زنانه باندې څه نشتي وایي ځکه چې پیغمبر صرف هغه ته ویلي دي چې ته غلام ازادولی شي ته شپېته مسکینانو له خوراک ورکولی شي ته روجې نیوی شي وایي صرف هغه ته ویلي دي او نور علما وایي چې نه په زنانه باندې هم کفاره ده او راجح قول هم دا دی ولې ځکه چې هغې هم د زمانې بې حرمتي کړې ده هغې هم د زمانې بې حرمتي کړې ده رمضان دې میاشتې ته وګوره او هغې دا کار کړی ده بې حرمتي کړې ده نو په هغې هم کفاره ده الا دا که چېرته دې خاوند ورسره زور زبردستي کړي نو بیا په ښځه باندې څه نشتي پرون کابل زموږ دا مسله بیانه کړه چې هر هغه خبره چې هغې سره روجه ماتېږي که دا شرط دی چې دا به ده په ارادې شوي دا به د ده په ارادې سره شوي نو که چېرته په دې زنانه باندې زور زبردستي د خاوند راوستي او د هغې د لاسې بیا ورسره کوروالي ته راضي شوي نو په داسې حال کې په زنانه باندې څه نشتي په داسې حال کې زنانه باندې څه نشتي والله اعلم